ما ته سداسي طریقه وخایا چې زه آنلاین هم یم زما د موبایل ډیټا آن وي زما موبایل د وای فای سره کنیکټ هم وي خو بیا هم ما ته په واتس اپ باندې سو کال اس ام اس نشي کولای زه خلکو ته اپلاین شو کېږم دا اپلاین دی دا مونږ څنګه کوو نو ګورئ دوه قسمه یوزر وي په واتس اپ کې یو وي دې سره تاسو ګورئ واتس اپ بزنس یا واتس اپ میسنجر نارمل چې موږ یوز کوو دویم یوزر چې د واتس اپ هغه دا وي واتس اپ جی بي واتس اپ ګولډ واتس اپ اپ ام واتس اپ پینک واتس اپ نو دا ټولي خبرې چې دا په دې قسم لا واتس اپ کېږي دا کوم چې موډ واتس اپ دي په دې کې تاسو ګورئ دې کې تاسو ته یو ایرپلین موډ راځي تاسو څنګه آن کې په واتس اپ کې ته آنلاین نه ته نور راسه کوو صرف تاسو را په واتس اپ کې اپلاین شغل وتا تا ته میسج نه راځي دا شو د خبرې جواب دین اخوا که تاسو ګورئ د سونه فیچر چې دي مطلب جی واتس اپ ګورئ دلته نارمل یوزر تمګه اس ام اس وکړو دی نارمل ته واپس ډیلیټ کول ته ریموو شو که جی وال تمګه وکړو به ته واپس مونږ ریموو کو هغه سره د فلو ته ایس سیو کیږي کاغه افلاین ون نه هغه شپې ودون نه موږ ته میسج وکړو بم ډیلیټ لا هغه واپس کتی شي ځکه چې د جی بي واتس اپ یو خپل ځان لا بیل سرور دی او په هغه سرور باندې هغه زمونږ هر سیو کیږي د سون اډیشنل فیچر چې دي د سون چې دي لکه فار ایگزامپل موږ سټیټس اپلوډ کوم ډیلیټ کوم جی بي واتس اپ والا سره بیا هم الته کې سیف روته وي خو زه بیا هم دا سون فیچر دی ګور په جی بي واتس اپ کې موږ هم دا کولای شو چې لاست سین تر هغه چته نه شو کیږي چې تر څو ته موږ ریپلای نه کړو موږ ریپلای وکړ ته لاست سین شو شي موږ دا هم په جی بي واتس اپ کې کولای شو چې موږ ته صرف خلک اس ام اس کولای شو سو کال نشي کولای نو ډیر زیات بیسټ فیچر دی په جی بي واتس اپ کې خو جی بي واتس اپ چې کوم دی دا سکیور نه دی په دې باندې بالکل موږ ټرسټ نشو کولای ځکه چې موږ واتس اپ ته خپل د ګیلری د مایکروفون د خپل هر څه اکسس ورکړل دی نو جی بي واتس اپ چې کوم دی دا ان سکیور دی نو په دې وجه ځان نه ریکمند کوم چې تاسو جی بي واتس اپ یوز کړئ نو چې څوک د سونه فیچر چې دا ما ته ویلا نو دا ټول فیچر چې کوم دی دا په نارمل واتس اپ کې بالکل نه کیږي او نشته په دې کې او نو واتس اپ دا غواړي چې مثلا داسې فیچر راشي دا چې کوم دی دا په جی بي ګولډ اپ ام او پینک په دغه واتس اپ کې نو تاسو بیا هم غواړئ نو په دغه قسم له موډ واتس اپ کې دي په دې کې تاسو دغه فیچر یوز کولای شئ نور کوم نارمل واتس اپ کې دا نو په دې کې دا فیچر نشته او نه په دې کې دا اډ کیږي نو امید لرم تاسو ویډیو خوښ شوی دا شارټ غونډه ویډیو خوښ شوی ځان سره لایک کړئ خپل مرګورو سره هم شیر کړئ ان شاء الله ملاقات وکړي په بل نوې ویډیو کې د لوی الله پامان